د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس چې د روژې مبارکې میاشتې او د کوچني اختر په مناسبت یې د زندانیانو په اړه ورکړی و له مخې یې د میدان وردګو له مرکزي زندان څخه د ماشومانو او ښځو په ګډون 33 کسان آزاد او د 28 نورو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. موږ سره په زندان کې تقریبا 130 نفره بندیان موجود دي چې د دې له جملې څخه د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له طرفه د روزې مبارکې میاشتې او د کوچني اختر په مناسبت باندې تقریبا 80 نفره فرمان کې راغلي وو چې 33 نفرو ته عفو وسوله آزاد شوي دي او 22 نفرو ته تخفیف شوی ده په قیدونو کې. له بند آزاد شوي کسان په خوښیو سره د خپلو کورونو پر لور روان دي. دوی د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان هرکلی کوي او وایي د اختر ورځې به له خپلو کورنیو سره تیرې کړي. روزې ولا نه تنها موږ بلکې ټول بندیان راځي دي د اختر مخه ده د روزې مبارکه میاشت ده موږ امیر المؤمنین ډېر زیات شکري کوو چې دا عفو کې موږ برابر کړو ورځنې موږ کورنۍ ورته دعا کوي ټول کورنۍ ورته خوشحالېږي انشاءالله او انشاءالله والدین خپل کورو ته ځو. موږ د دې فرمان ډېر راضي یاستو د اسلامي نظام ده او ډېر خوشحاله چې دا فرمان چې موږ ته راکړ ټول بندیان ورور ډېر خوشحاله دي د اختر مخ هم ده روزه هم په ختمېدو ده نو الله تعالی دې دغه نظام بقا ورکړي او الله تعالی دې 100 کاله عمر دې نظام ته ورکړي موږ ډېر اوسکه راضي او ډېر اوسکه خوشحاله یاستو. د ویلو ده چې د میدان وردګو په مرکزي زندان کې شاوخوا 130 کسان بندیان دي چې له جملې 33 کسان آزاد او د 28 نورو د بند په موده کې کموالی راغلی. عبدالي قدر امیر المؤمنین د فرمان سره سم د ټول هیواد له زندانونو څخه د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده.